وایم زړه مې خوړلې دی ټوله شپه زړه نو زړه خو سخت دي که نه زړه خو د خېټه خرابه شوه کلیجي په دې خوړلې وه خلک ماله پې غورونه راکوي وایي د کبیر خان زوی مکډو دی بېغیرتو ګنکپانو بېشرمو او ستا نوم څه دی سپوږمۍ نوم دې دومره ښکلی دی نو ته به څومره ښکلی په ستا نه زیاته ښکلې نه یم منګه کورې دا جون دا یو کوټ څنګه شلې ولا څه بابي لا وختي دی ها بابي دا بابي کور دې خوښ شو او جی ډېر ښایسته کور هم جوړ کړی دی دا مونږ نه جي ګلکار جوړ کړی دی ولا اوس مې ومنلې ښه چې ستا دې پلار دا تور کوټه سې نه دی اچولی زه به نن تا سره ستا د خفتو بټې ته تیل لګم خلک د واده نه پس د هنیمون دپاره امریکې ته جاپان ته سویزرلینډ ته ځي او ته هیله بیله د خښتو بټۍ ته ځي آفرین شوقتاش شرمېدلیا تا خو زه په شرمونو باندې وشرمولم دغه نه زما د امید نو او زما تا نه د امید نو چې ته به د خپل دوست عزت ته غلطېږي زه ځم چې ټول در باندې خبر کړم خو ستا ښځې ته زما د پلار 15,000 روپۍ پرېښوي دا خو وکیلان کم او ګنډکپان چې پېټرول پمپ کې دله نکاح وتړم دا خو زه نشم کولی زه خو هم دا پېټرول پمپ به ښي پیشو تا څه کې مې ته خېږم شرم وکړئ شرم که چا ولیدئ نو څه به وایه هلکه مسله خو ختمه ده ولې خلک راغواړي څه چل دی بنجه دې فری پیکجونو خو ځوانان تباه او برباد کړو کشتۍ روانه وه پاڅېدو تیالتې په څنډه کې نه خو چې څنګه په څنډه کې لږ درونو دي هغه کشتۍ ټوله الټه نو دا ته څنګه لامبوزنې چې خپل ځان دې بچ کړ او هغوی کې دې یو هم بچ نه کړو چنګي استاد دا خو که پتا باندې راغلی که نه نو بیا به درته پته لګي دا د دول کمال واده وشو هسې دې ناظم صاحب اوټونو دپاره خو زه یو راځي او اوس ویځم دا څه کوې لکه څه بیګونه دې بار پراته دي څه دې دلته راوکړه خیر شه ولې چونه کې څه چونه نه کومه کډه وړم کډه نه نو تا خو لا په اګریمنټ کې وخت پاتې دی او بیا تا ته په دې کور کې تکلیف ده څه خبرې دی ها تکلیف کو تکلیفونه دا کور دی پښته بجلی کې بجلی نشته پښته اوبو کې اوبه نشته پښته سوی ګیس کې ګیس نشته دا کور دی مړه نو څه دي دا کیسه نه نه دا تیسر بني کور بی خو دا کوري که نه نو په داسې کور دی خدای پاک سړک راوغورځوي او یار ته خفه کېږه ما تا هره مسله به زه حل کړم یا لکه دا څه چل دی بیا څه خوایم ده څه دي وایي څه دي ستا د لاسه زه دا کور پرېږدم زما د لاسه ولې پرېږدې کله راته ګیس وال بند کړي کله راته اوبو نلکه بنده کړي او کله راپسې بجلي بنده کړي څه لو شډینګ نه تنګ یو او څه تاسو تنګ کړي یو پرېږده مړه حکومت ته خو څه نشي ویلی مونږ ته تکړه یې ته وکیل یې تا سره دا خبرې خوند نه کوي بس زه په دې کور کې نور نشم پاتې کېدی ګوره لکه زمونږ غونته مالکان درته ګورې چېرته میلو نه شي دا خبره دې ورته ښه وکړه زه به د خدای نه دا سوال کوم چې خدای پاک ته تاسو هم د چا کارېدار کړي او بیا مالکانان دې ستاسو غونته کړي نو بیا به نه تپوس وکړم چې د سیره څو پخېږي ګوره مکو ګوره سبا به خفه یې خدای دې زما زړه وچوي یاره دا ولې دا کور دا کرایم ولې دته نو راځي مالم لګې پیسې راکړې مالم ته پیسې راکړه د واده نه پس ته هم کچرو ته تګ راتګ کم کړی دی بس د کرایو پیسې ته راسې اسخر ته دې ووایه چې د روزګار ګوري مالم پیسې راکړه درکړه نه د کلیزا ته زما پلار دی نو ځینې کوره لاړ شه چې زور زما پلار ته راغی
بچې زما دا مطلب نه و کمال خانه زه چې معتازو په لاره کې د اخبار دفتر راځي که نه چې اشتهار ورکړو چې کور د کرایې لپاره خالي دی دلته جدا زه حیران یم چې دې دواړو له د وکالت دا ډیګري ورکړې چا ده یم زم کوواټۍ له ځم او ځانله یو کوټ اخلم ټول صدر ساخلې سره نه زه به ځان له جامې به اخلم کنه خو ما دا خبره کوله چې زما د پلار او د رور غوندې وکیلان په دې ټوله دنیا کې نشته دا خبره مې کوله دا چې مشال خان دا تور کوټ اسې نه دی اچولی ځکه چې بل شته نه یا الله توبه څه په دروغجنو مثال دی پته نشته چې تا له مور په ګوټۍ کې افیم درکړي او که بنګ چې تا غرمې خوبونه کې پته تا همدورې لاړه لوی لوی افسران شو او ته همغسې شو د بیګلې خلک ما له پیغورونه راکوي وایي د کبیر خان زوی مکټو دی ټوله ورځ خوبونه کوي ګوره پلاره دې ټولو اوزګار خیلو خلکو ته به ووایې چې زما د زوی خوبونه ډېر لوی لوی خوبونه دي په لږ خوب کې نه پوره کېږي بکواس بند کا څو ځل مې ورته ویلي چې د امتحان تیاری شروع کا چې ډایرکټ د ایسای ورته کم پته ګوره پلاره د وړو خلکو وړو کې سوچي زه لګیا یم د آی جی پي د برتي کېدو سوچونه وینم چې آی جی پي به برتي کېږم او ته یې نه بله ما ایسای برتي کې یاره والله کریشه تا کې اړو سړیتوب نشته دی وایي ډېره یې مونځه نه او لږ یې خوړه نه نو د دواړو نه ووتو ما سره خو دا غم دی چې چېرته تا سره هم دا لوبه ونه شي خو بیا ستا غونته اوزګار خېلو لوفارانو له توپلور خور نه ورکوي نه داجي نو دا خپل زوی ورله ورکه که نه ما سم یو جنۍ خوښه کړې ده ډېره مالداره ده خو زما خیال نه راځي که په دې کور کې ما څه وخت تېر کړي ما ورته په ډولۍ کې کېنوه دې خو دا مطلب شو چې د دولت دپاره څه مام پرېښی شي نامعقوله هسې داجي هغه د مشرانو یو متل دی وایي چې ځان دی نو جهان دی ګوره سلما تا چې ما ته کومې خبرې وکړې چې ما سره اندروړ جګړه کوي خواښې جګړه کوي یور جګړه کوي لیور جګړه کوي دا زما تا سره واده ده زه به داسې انسان سره واده کوم چې د هغه په دې دنیا کې هېڅ څوک هم نه صرف زه او هغه یو صرف دوه په دوه دا خو هغه خبره شوه چې هم خرما او هم ثواب څه مطلب دا مطلب دا چې لورم د بل زویم د بل او جیبونه ستاګرې دي والله چې پکار دی ساج بکار دی مطلب دا چې لاس خپې دې پې نه ستړي کېږي لاس بې مې پې نه ستړي کېږي خو دا بعضې رشتې به تا مازغه خراب کړي لکه دا رشته دا جنۍ نه ده دا وایي زه به داسې کس سره واده کوم چې د هغې هېڅ څوک هم ني او قسم شریفي اوس ته ووایه توبه خدایه د دې جنۍ مازغه په ځای دي نه داسې به ملا څوک وي چې هغه شریف هم وي او څوک یې ویم نه زما په خیال خو دوه کسان کېدی شي یا پوډریان او یا افیمیان چې په شته کور کې بې ګورئ آفرین چې په دې جنۍ والله او که نه یا اوس ته ووایه داسې رشتو سره به څه کوو هلو بس ټیک ده تاسو تیار اوسئ زه 5 منټو کې درغلم نه ته ما ته دا وایه دا مونږ چاله راغلي وو نوابیه دا داسې کم کار پیدا شو چې 5 منټو کې درغلم ته به مونږ پرېږدی مونږ نه بځې ګپ خو ډېر خوند کوي هلته یوه پارټي ده هغه مې د ګوتو نه ونیسي تاسو مانه په دې نه خفه کېږئ راځئ چې ځو راځئ جمال راځئ
وته څه خو لکه چې ټلیفون مې درته وکړو خو راځه که نه دا به کله مړه داسې کم تندر را پرېوتو کم توپان راغلی چې تا سهار وختي ما ته کلنګه 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 ټلیفونونه کې مړه په منډه ورتلو بیړه غر کړ سړیا خوب دې راله خراب کړ څه مسله ده چې مو سړیا مونږ ته څه ویل څه لګیا بیا ما ټوله شپه مې خوب نه دی کړی په ویښه مې تېره کړې نو خېټه کې په دې لکه کمه باندې خوړه کړې ها وایم زړه مې خوړلې دی ټوله شپه زړه نو زړه خو سختي که نه ځکه خو د خېټه خرابه شوه کلیجي په دې خوړلې وه مړه نو په خبره چې نه پوهېږې ناسې دغه ټره مه کوه یاره وایم د دې د لاسه مې ټوله شپه زړه خوړلې د دې د لاسه نو بس وګوره که نه یار ای غله ای غله مکه غل وختې که نه ظالمه خلک چېرته سره پټ کي چېرته کالې پټ کي چېرته پیسې پټې کي نو ته راغلي نه تصویر دې را پټ کړی سړیتوب زده که مړه و د خدای بدبخته دا به ستا دپاره تصویري زما دپاره خدا دا ټول کائنات دی کائنات توبه خدای توبه مزغوی کارم پرېښودو یلکه دا کائنات نه ده غزاله ده غزاله مړه یې که غزالت او که هر څه دي که نه نو زما دنیا ده مړه ډېره مې خوښه ده ښه ته ما ته دا ووایه که نه چې تا د تصویر ولې را پټ کړ مړه دا مې ځکه را پټ کړو که نه چې تا ته خو نواب معلوم دی که نه خو ډېر لالچي دی وایم هسې نه چې بل چا سره چاته رشته ونه کړي ځکه مې را پټ کړو نه یا لکه ودې کې رشته بل چا سره که نه نو ستا سره سویمه ده زما یې خوبونه حرام کړي او دی وایي چې ستا جینۍ سره سویمه ده آفرین شو په تا شه آفرین شه خو ځکه په ما شه چې یار مې ورسره شقم شو نه تا نه د جینۍ هغه شرطونه هېر شو څه او رښتیا هغه تورو کوټونه ولا سره به څه کې مړه نه ده تی سر زه ته هم دا خبره خو ما خوب ته نه پرېږدي که نه مړه څه زما څنګه یارې زه که نه مړه یار شه که نه څه لار راوباسه که نه زما یار جانه ځه ټیک ده ټیک ده ټیک ده جینۍ څخه به زه خبره جوړه کړم خو باقي پاتې شو دغه تورو کوټونو والا خبره ابه دې خپل کاري هریا ځکه چې د هغوی نه زه ډېر سخت یېرېږم هغوی سره هر قسمه دفعه په جیب کې پرته وي په جیب کې جمالیا جینۍ را روانه ده خو داسې کار دی ورته چې څنګه فون کړي هغه شان کار وکړي که غلطي دې وکړه د خپل ځان ته خپله ذمهواري اکشن مړه ته بېغمه شه پرېږده هلکه دا خبرې زما مخکې مه کوه وایه یا الله یا الله په در کې به دې څه کم شي وو پروردګاره دغه یو مور او پلار مې وو هغه دې رانه واخېسته خپل خپلوان ټول په سیند لاو شو یو تن پاتې شوم یوازې ته خپله سوچ وکړه زه به څه کوم زما دومره څوک نشته مړه چې زما جنازه اوچته کړي ته لږ سوچ وکړه مړه یاره ته زما ورور زما یار یا زه څه دپاره یم زه یم که نه بس مړه تر کومه به ته یې تر کومه به ته یې تر کومه به ته ماته تیاره د کور نه روټۍ راوړې تر کومه پورې اخري ورځې به دې مور او پلار تنګ شي او درته به وایي چې داسې لنګر خو نه دی چې ته روزانه دې دا روټیانې روانې کړې دي زه خو دې سوچ اخیستی یم او دومره مې څوک نشته که نه چې ماله یو رشته وګوري څوک جینۍ رانه وګوري چې ورسره واده وکړم دومره زما څوک نشته مړه خبره واوره د رښتې خبره در یاده کړه زما یو ملګری نواب نومې دی هغه د ودونو دفتر کولاو کړی دنیا جنکو تصویرونه ورسره دي لاړ به شو چې کومه جینۍ دې پکې خوښوي په هغې به ګوته کېږي زه پوه شم ستا واده پوه شم نو ماله به یار راکوي څوک یار زما څوک شته هغه به کوي هغه سړی به کوي ټول کار د هغه دی او زه سره هم که نه مړه والله دې سوچ اخیستی مزه الله ته مې بل شي خدایه ته مې بل شي غزالي بیبي نمبر ورکم نو په خپله به د خپل نمبر ورکړی و که نه ښه زه ستا نمبر ورکم ټیک ده ټیک ده الله دې ستاسو دا رشته وکړي خو ما یې زمونږ کمیشن سر وخوړو نو ښه وعلیکم سلام وعلیکم سلام دا ما پسې مټۍ کور ته وړه ولې ما پورې د خندا کېده تا ما نه په هایکورټ کې کیس وګټلو نو ستا څه خیال و چې دا ځمکه زما شوه زه به په سپریم کورټ کې اپیل کوم اپیل او په سپریم کورټ کې به نه ګټم ګوړه وایه
خوله به دې خوږېږي دا ځمکه ماتانه د جوارۍ په دو کې نه ده ګټلې دا کیس ماتانه د سرکار په کور کې ګټلی دی او د سرکار فیصله د کاڼي کرخه به روشنیا خدا کاڼی بدل زما ټول هغه د سپریم کورټ په سټکو ته پکېږه مه روشن خانه دې اوس موږ د رڼا په ذریعه وکړو د رڼا په ذریعه هغه څنګه هغه داسې چې موږ به د رڼا واده داسې چا سره کوو چې هغه د چمني خان نه په طاقت کې زیات وي په ټوله زندګۍ کې دیلا نن د کار خبره وکړه ما همیشه د کار خبره کړې ده خو تا نه دي ته زما چرته بس ټیک ده د نن نه پس به زه ټولې خبرې ستا نه ته ماته دا ووایه که نه چې تا هغه جینۍ ته ټلیفون کړی او که نه هسې دلته کېنولي و ټیلیفون که ټیلیفونونه پوره د 200 روپو بیلنس به په برباد کو او یو بل تم ټول د زړه حالونه وویل دا خرچې دې لږې کنټرول کا دا خرچې دي او واده له پیسې جمع کا ځکه چې ټوله ذمهواري ستا په سر ده هغه تورو کوټونو والا خو بس هم ستا په واده کې نه کېږي ما ته پته ده ویم واده سره به بیا ګورو اجنې ماله ټایم راکړې ملاقات لنن ما ته پته چې تاسو دواړه به هم دلته ناست یې خیر خو ده که نه څه درته خیر چېرته دی څه ما تا سره ضروري کار دی یا لکه ته به هغه ملاقات له نن ځې او که سبا نن یار نن یار نو ځکه نه ته ګورې نه رڼا راغلې ما څه ضروري څه کار دی خدایا پاکه زما که نه خفه کېږي ولې او خدای په امان سړیه ښه وایه څه خبره ده تا ته خو پته وکنه چې زمونږ چمني خان سره په ځمکه باندې مقدمه وه هغه مقدمه موږ بهلله ایت خدای دې بیخ بنیاد وباسه ټول ارمانونه یې راله ریز مریز کړل موږ څه خوبونه لیدل چې زما د سخر به جایداد وي باغونه به وي محلونه به وي او زه به پې عیش عشرت کوم دا خو لکه زمونږ کنګال شو تا څه سوچونه کې نه سوچ مې نه کوو هسې دا خبره مې کوله چې دا خو ډېر زیات بدو شو دا څه بد شو بد خو به اوس کېږي څه مطلب زه پوه نه شوم په کور کې زما د رشتې خبرې کېږي او مور مې وایي چې زه به لور هغه سړي له ورکوم چې په مال په دولت کې او په طاقت کې د چمني خان نه زیات دي زه دې په مور پوه شوم د هغې ټوله اشاره زما طرف ته ده ولې چې دا ټولې خوبیانې په ما کې دي نو بیا ټیک ده لاړ شه او خپل مور او پلار ته زما رشتې لرولېږه بالکل ولې نه بس ټیک ده بای دلداره بنده اوس دې ورته خدای ټینګ کړ ولې چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی ها نو لکه ته په دنیا کې بالکل یوازې نو او جی ها په دې خو ملک پوهې کا چې ستا ولې څوک نشته دا جی یو ډېره دردناکه کیسه ده داسې چلو جی چې بس زموږ کور ته مېلمانه راغلي وو جي ترونه مې ماماګانو بچي وو چې زموږ خویندې مې راغلي وي جي نو بس چا پکې فرمایش وکړو چې زوی هلته سر دریاب ته هلته به مایان به وخورو بس زما مور او پلار مو ویلي چې زه چې تاسو په دې خوشحالي کې بس تاسو به زه ځان سره بوځم بس دې ټول بس ګاډي کې کېناستو جي چې هلته لاړو ښه کېناستو روټۍ مه خوړه کبانه مه خوړه ښه مزېدار جي بیا پکې چې چا فرمایش وکړو چې کشتۍ کې به لږ چکر ولګوو که نه جي هغه داسې کار وشو چې څه ټایم ټول ماشومان ټول چې کېناسته چې زموږ یو ترې دی ډېر زیات غټ دی جي هغه راوته کشتۍ په دا څنډه باندې کېناستو هغه هم د خدای دې د هغه سره بس خدای دې وبخي جي اوس خو بس حق رسېدلی دی جي که نه هغه په کشتۍ روانه وه پاڅېدو چې هلته په څنډه کېنه خو چې څنګه په څنډه کېنه لږ درون و چې هغه کشتۍ ټول الټه شوه جي چې ټول الټه شوه جي خدای خو زه خو پکې بچ کړو یوازې زه پکې بچ شوم جي ټول لار لاو شو روانې دي ټول لاو شو جي نه نو دا ته څنګه لامبوزنې چې خپل ځان دې بچ کړ او هغوی کې دې یو هم بچ نه کړو دی رښتیا وایي چینجه استاد دا خو که په تا باندې راغله که نه نو بیا به درته پته لګي
اصل کې ما د بچکولو ډیر کوشش وکړ چې مې زه پکې څوک بچ کړم، خو قدرت ته وګوره. زمونږ اترنو هغه قدرت زما ته لاس ته راوستو چې د چا د لاسه ټوله کښتۍ اورېدلې وو. نو استازو په خپله سوچ وکړه ما څنګه بچ کولو چې ثابته کښتۍ د لاسه اورېدلې. ما هلک ته ورکړم ځکه چې زه یې ځان سره ډوبولم. نو شکر د هغه لتې سره زه هغه ځای ته راورسېدم. نو بس زه بچ شوم. نو ټول وویل خفه کېږه ما، الله دې هغوی وبخي. غزاله زما د ترور لور ده او د دې مور او پلار په یو حادثه کې مړه شو. دا ما لکه د خپلې خور لویه کړې ده. جی جی ما ته غزالي ستا په باره کې ټولې خبرې وکړې، خو ته ما ته ووایه چې ته غزالي سره په رښتیا مینه کوې. او جی ډېره زیاته، ځان نم زیاته. نو بس بیا خو خبره جوړه ده، ستا هم څوک نشته او د غزالي هم څوک نشته. بیا خو نن جنځ راوله چې ستاسو واده وکړم او رخصت هم کړم. تاسو ته خو ما جی ټوله کیسه وکړه که نه زه جنجان د کوم ځای نه راولم. او جی زما صرف یو دوست شته، که تاسو وایي نو صرف به ځان سره راولم. نه 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 نه، هیڅ چاته هم ضرورت نشته. زه به ستاسو نکاح هم نن په عدالت کې تړم. عدالت کې نه؟ نو څه بل ځای نشته چې هلته مونږ څه وکړم؟ پېټرول پمپ کې دله نکاح وتړم؟ دا خو زه نشم کولی. زه خو هم دا پېټرول پمپ به ښي، کم از کم تور کوټ والا خو به پکې نه وي که نه. بابي داسې چل دی که نه چې نن د شپې زه نشم درلی. زما شپه به باري، زه هسپتال کې یم. زما ملګری د هغه پلار بیمار دی. سهار به بیا درځم که خیر. ډېره ښه ده، خو ګوره چې سهار وختي کور ته راغلی. پاسې چې وسکه بابي لا خو وختي دی که نه؟ ها بابي؟ دا بابي څوک ده؟ غزالي کله نه چې زه یوازې شوی یم که نه، نو بس کله مې په خوب کې پلار، کله مور، کله رور، کله بابي. بس دې سره زما په خوب کې خبرې اترې کېږي. خو جمال خانه ته نن نه پس نه ځان یوازې ونه ګڼې. زما مینه تا سره ده. ته زر زر چای وڅښه او ځان تیار کړه. زه به نن تا سره ستا د خښتو بټې ته سیل لځم. آفرین شوفتاشه، آفرین. خلک د واده نه پس د هنیمون دپاره امریکې ته، جاپان ته، سویزرلینډ ته ځي او ته ایله بیله د خښتو بټۍ ته ځې. آفرین شوفتاش. مړه چې ته بټې ته لاړ شې نو زه به په دې کمره کې یوازې ځوږم. زه خو به زما ډېره بور شم. ته یو کار وکړه مړې، زه بټۍ ته لاړ شم او ته داسې وکړه چې دا اخبارونه ولټوه که نه، په دې کې به چېرته د کور اشتهار وي د کرۍ. نو زه یم مړې د هوټل کې سړی تنګېږي، بس ښه ده چې د کرۍ کور میلو شي نو بس هلته به لاړ شو. بس ډېره ښه ده، ته چای وڅښه او بټۍ ته لاړ شه. چنجیا روشنی ویلې چې زه به د های کورټ د فیصلې کاڼې د سپریم کورټ په سټک ماتوم، خو هغه جوړې زما د ګزار نه دی خبر. چمنې خان زه پوه نه شوم. زه به د روشنی د زوی سره داسې لوبه وکړم چې هغه به د دې باقي جایداد هم لاس ووینځي. هغه څنګه خان؟ زه ستا په سیاست اډو پوه نه شوم. ته زما په سیاست پوهېدې نو نن به ستا په ځای زوم او زما په ځای به ته وې. خو راشه چې پوهېږې. اوس پوه شوې؟ بلکل پوه شوم. دا کار به ډېر په احتیاط کوو. السلام علیکم بابي. وعلیکم السلام. راغلې؟ راغلم. ناشته تیاره ده؟ نه ناشته مې هسپتال کې کړې ده، آرام مې نه دی کړی که نه. ما ویل که نه زه په خپله کمره کې لږ ویده شم که نه، خو پاسوئ به مې نه. صحیح ده بابا، صحیح ده. دا هغه جنې راشه. جنې ده؟ دا کومه جنې ده؟ هغه جنې. دا جنې او که پیرې؟ شرمنه بنده، یو ځل خدا لنګر میلاو کا کېدېږي سیده بل کې پیدا شي. او څه پته لګي.
هلو جرمن خانه ځان ته د بوتل وسکلو او ما ته د عروستونو کو بوتل که بوتلونه خو دا راته وایي چې ته یې څوک او ما څنګه پیژنې د خپلو خوبونو شهادت هم لا څوک نه پیژني ولې نه خو دا راته وایي چې ته یې څوک او ستا نوم څه دی سپوږمۍ چې نوم دې دومره ښکلی دی نو ته به څومره ښکلی اوس تا نه زیاته ښکلې نه یم منګه کوریا بس دی جرمن خانه فون بندومه نور ګپ به بیا ولګو اوس به مې لالا راشي که نه بیا به ګویمه جوړه کړي دا لالا دې ډېر بېکې مراغو زموږ ستا خو لا پوره خبره مو نه شوې نو وعلیکم السلام راځئ راځئ کښېنئ اخبار کې مې ستاسو د کور اشتهار وکتو نو ځکه رالم ها تاسو د کور کتو دپاره راغلي یې څونه تنان یې یو زما او یو مې خاوند دی خو چې دا راته ووایي چې ستاسو د دې کور کرایه څوم نه ده ته راځه لاول کور ګوره نو بیا به مې در سره څخه د کرایې خبره وکړي ما ته پته وه چې ته نالایکه ما تا ته خپل کیس په حواله کړو هغه دم بېلودو خاورې به تاله بل کیس راشي مړه داجي سلام علیکم وعلیکم السلام داجي دا غزاله ده دا د کور د کتو لپاره راغلې ده نو کور یې وکتو نه لا کور نه دی کتلی نو کور ورته وښیه جی جی اخبار کتو ته د چا زړه نه کېږي خو چې ګورې هلته مړي دلته مړي هلته ډز هلته ډوز سړی حیران دی کور دې خوښ شو او جی ډېر ښایسته کورم جوړ کړی دی دا مونږ نه جي ګلکار جوړ کړی دی غلی شه مړه ته په عدالت کې هم په ګډوډو سره ځکه مو کیسونه ویلې واه داجي په آخر عمر کې دروغ شروع کړ تا خو ویل چې د ما پلار هم وکیلو او اوس وایي چې د ما پلار ګلکار و تا ته چا وویل چې د ما پلار ګلکار و دا اوس جو نه ویل ای مېلمنې دا اوس یې نه وایي چې دا کور دې نیکه جوړ کړی دی تاسو د خپلې مقدمې له بل تاریخ وښئ اوس به د مېلمنې له مسله حل کوئ ښه وایه که نه کور خو مې ډېر زیات خوښ شو خو کرایه څومره ده هسې خو کرایه 15,000 ده خو تا نه به 10,000 اخلم په کچرو کې خو چاته 1 روپۍ نه پرېږدي او دې ته 15,000 روپۍ پرېږدي دا ولې ها ولې دا ولې بچیا دا زما کور دی زما که زه یې چاته هسې ورکوم او که په پیسو بس په 10,000 روپۍ جنۍ ستا دا کور شو تھینک یو مونږ به سبا له کډه روړو نه سبا ولې خو نن کډه راوړئ صحیح شو جي زه خپل خاوند ته رنګ کوم ټیک ده عجیبه خبره ده کور زما دی زما خوښه ده که چا دی هسې ورکوم او که په پیسې ورکوم دې کې ستا څه کار دی هسې تا دې جینۍ ته وکتل او خو په غور به دې ورته نه کتلي ټوله دې د مور غوندې وه ځکه مې ورته 15,000 روپۍ کمې په ژوند خو هغې ته 1 روپۍ نه وه پرېښوي او د هغې د مر نه پس دی د هغې په نوم باندې 15,000 روپۍ دې جینۍ ته پرېښوي افرین او پتا بلکل پما که په دې خبره ته پوهېدې که نه نو نن به زما به شان لوی وکیل وي دا تور کوټ ما سې نه دی اچولی بل در سره شته نه نو آوا رښتیا ویما صرف 10,000 روپۍ او زما کور ډېر زیات خوښ شو بس چې ستا خوښ دی نو زما خوښ دی کمال دی چې کوم سبزی والا دلته اوازونه کوي هغه اواز خو ستا موبایل کې هم راځي وس کا مکلی نو ټول سبزیان والا یو شان اوازونه کوي بس مړي دا خبرې پرېږده ته دلته په دې حیات آباد کې څه کوې
تا ته څنګه پته ولګېده چې زه په حیات آباد کې زما زړه وایي چې ته په حیات آباد کې بس نورې خبرې پرېږده دا پته ولیکه ځان سره بس مړې ته داسې کار وکړه که نه چې لاسونه مې بند دي بس په میسج کې راولېږه لکه دا څه لکه د پاڼې چخ تاوېږي مړه سر دې را باندې وګرځولو څه سوچ دې وکړو سر خو په ما وګرځېدو سړیا ډېره ته په خدای قنو که جمالیا که په ذهن کې مې هېڅ څه شته مړه نو ستا څه مازغه دي څه دا څه مازغه خو نه دي مړه زه دا سوچ په خپله کوم پرېږده سړیا وکړه وایه که نه ذهن کې دې څه راغله څه دا سوچ نه دی نه یوازې ته کولی شي او نه یوازې زه کولی شم دا به دواړه په شریکه کوو نو هله به یې لار روځي څه پوه شوې ولا اوس مې ومنلې ښه چې ستا دې پلار دا تور کوټه سې نه دی اچولی او خو لږ ویته ویته مه کوه مړه دا خو به منې که نه آئیډیا مې بالکل ذهن ته رالی یار زبردست سوچ وایه که نه وایه که نه زه یم که نه چې ته به خپلې ښځې ته ووایې چې ته په دې کوم کور کې اوسېږي ستا خپل کور دی یاره دومره زبردسته خبره دې وکړه په دې خبره خو مړه ښکلول پکار دي چې ښه ډېر دې ښکل کوم ولې نه بنیاد وباسه نو دا مشوره خو همدا راله راکړې وه چې دې جنیا ته ووایه چې زما هېڅوک نشته اوس زه به هغې ته دا وایم چې دا ستا خپل کور دی یار ته خبره خو واوره که نه اصلي خبره خو مې درته لا نه ده کړې نو هسې دې را باندې دا ځان ودربولو خو وکړه که نه کومه اصلي خبره قسم دی ذهن مې کار نه کوي که نه یار آئیډیا دا ده چې ته به دې پلار ته ټلیفون وکړې چې دا جنۍ د اجمل قصاب خور ده د پاکستان او د انډیا حکومت په شریکه د دې په گرفتارۍ باندې 50 کروڑ روپۍ انعام ایښی ټیک ده که نه دغه چان مې پلار ویرېږي او دا جنۍ به د کوره بار کړي منې که نه ولې نه منم اوس خو یو ځل بیا راشه چې بیا دې ښکل کړم راشه وال به نه کړې نو زه لیونی یم چې تا به وام زه مار ووایم ته زما پلار نه پېژنې زما پلار نه پېژنې ولې نه پېژنې اوس به د پاکستان او د انډیا حکومت ته ټلیفون کړي د انعام په لالچ کې بیا به څه کوم نو زه څه وکړم ته ماته ووایه که نه زما خو د چیو مازغري هم دغه سوچ به کې یار یو کار خو وکړه جمالیا خپله لږ سوچ وکړه او معلوم دی څوک مقرره کړه ماله ته ګپ پرېږده سړیه ګپ پرېږده سوچ وکړه مړه والله زه بیخي لکه یو کار کېدی شي وایه زما پلار ته خو دا پته نشته نه چې دې ښځې خاوند څوک دی خو نه دی لیدلی که نه داسې یو بنده به پیدا کړو که نه او هغه به مونږ پوه کړو چې لاړ شي زما د پلار ښه بېعزتي وکړي چې بېعزتي وکړي که نه ظاهره خبره ده چې پلار به غوسه شي چې غوسه شي د هغه ښځې کډه به بار وغورځوي څنګه یاره جمالیا قسم په خدای منم دی ډېر هوښیار وختې ښه ګوره ځان دې د څوک نه بچ کړه که نه خو یار دا دومره بدتمیزه سړی به موږ را پیدا کوو چېرته یاره که خیر خو دی دا څه لاندې باندې راته ګورې زما په نظر کې تا نه غټ بدتمیزه بل څوک نشته او دا کار به راله ډکې دا څوک دی دا زموږ نوی کرایدار دی که نه زما دوست هم دی څومره ښایسته ښځی دی او دا څه بدرنګه لوښی دی دا څه دي مظلوم خبرې پرېږده مشره خو دا راته ووایه چې زما دې ښځې له تاسو دا کور په څومره کري ورکړی ورکړی خو مونږ په 15,000 خو ستا ښځې ته زما د پلار 15,000 روپۍ پرېښوي ولې دا موږ ستاسو غوندې خیرماران یو
چې 500 روپۍ مرته پرېښودې. نو بس ټیک ده کنه چې ته به خبر کېږي تاسو 15,000 روپۍ کړی راکوي. مړه دې خولې ته خو دې وګوره تاسو دا کباړخانه په 15,000 روپۍ ورکوئ. جماله دا ملګری دې پوهېږه ډېر بدتمیزه دی خولې په واک کې نه ده. ورورو ته خفه کېږي ولې 15,000 تا ته هم در پاتې ته 15,000 ورکوه خیر دی. افرین جلاله هغه زموږ بېعزتي کوي او ته ورته 15,000 روپۍ نور هم کمې ورکوی یاره. زه خو په دې حیران یم چې دې بدتمیزه ته دا دومره ښکلې ښځه چا ورکړه. دې سره ستاسو سویمه ده. تاسو داسې کار وکړئ ټوله وټ شئ وځئ بار زما د ارام ټایم دی. دا دې څه په اوش کې مونږ به شرطه ځو ځان په خود کا. ستاسو مسله ده چې چېرته ځئ خوځئ خو دا کور زما ښځې په کرې نیولې. او ځوانه تا ښځې له مونږ ټول کور په کرې نه دی ورکړی باس کمره م ورکړې ده ځان پرېږده ښه. لکه جمالیا تا خو ما ته ویلي چې زما پلار ورور وکیلان تا خو وکیلان کم او ګردبان چې خبره غلطه خبره مه کو. ډېر لیاز مې وکړو دوستان مې دې ګوره ډېر خاطر وکړو که بیا دې زما د مور او د پلار باره کې غلطه خبره وکړو ښه به نه وي. زه خو حیران دا یم چې دې بدتمیزه سره ښځه څنګه وخت تېروي. نو ستا پې څه ښځه د هغه ده او لانجې پې ته کې عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. هلشه زه حیران یم چې دا هغې سره یې که ما سره یې. زه مې حیران یم چې ته چا سره یې. یا لکه جمالیا تا خو ما ته ویل چې ته زما د پلار بېزتي کوې نو زما نه زیاته خو ستا د ورور کې لګیا دی. نه دا زموږ کورنۍ معامله ده والله که د یو منټ په دې کور کې نور برداشت کړم. زه مړه ستا مازه خراب دي. کله چې څوک کرایدار د کور وباسي که نه نو هغه ته یو میاشت مخکې نوټس ورکړي هله د کور وباسي. ما دې خدای وکړې چا ته نه کوم دې کور نه زه به یې دې کور بار کې صحیح څوک ولې زه به یې دا خوله باسه جواله غلطه کېږم تاسو ورته دا ګورئ هسې کله ورته بار وغورځوئ. دا اوس قانوني جنګ شروع شو قانوني او په قانون باندې د مشال ډوکېټ نه هېڅوک ښه نه پوهېږي. د دا تور کوټ هسې نه دی چولې. زه به سر وخوړم ویې خوړم پرېږدې دې یا لکه دا بیا څه قیمت راغی څه چل شوی. نه زه ته همداسې قیامت که قیامتونه خو دې د بیخ او بنیاد په دا خبره وباسه وی قیامت دا تاسو کو زه به یو میاشت دلته څه کوم. یار نو زه څه وکړم ما خو ستا د پلار دومره بېزتي وکړه دومره اوس چې هغه ما د کوره نه وباسي نو زما ګناه خو په دې کې نه ده که نه. چپ 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 بله خبره ونه کړې ټوله ګناه ستا ده. دا پکې د نوټس دا خبره ولې راوسته د یو میاشت. یار دا خو ما ستاسو د فایدې لپاره دا خبره وکړه. سبا به یو کرایدار بغیر نوټسه د کوره ویستی کیس به در باندې کړی لوی لانجه به درته جوړه کړي. نه زه به اوس دې لانجې سره څه کوم دا خو پوره یو میاشت ده. زه به دا یو میاشت څه چل کوم په دې مې پوه کا. دا ستا خپله مسله ده وروره زه ځم ما له خوب راځي او پلار به مې انتظار کوي. نه او زما ښځه چې زما انتظار کوي نو ورځه که نه ته چا منې کړی. و د خدای بدبخته نو څنګه ورځم. زما د کور والاو نظر کې خو ښځه ستا ده غزاله خو ستا ښځه ده. نو ټیک ده که نه خو ته ماته ووایه زه څه وکړم. ذهني لیولی شو آیډیا څه دا چې چل دی که نه دا به زه ځان سره بوځم که نه او غزالې ته به زه وایم که نه چې دا د دې کور مالک چې دی که نه دا د هغه زوی دی. ټیک ده ټیک ده ټیک شو بس داسې ته راځه ته راځه. ها نو ته د وکیل صاحب کشر زوی. او جی ما ته هم بس اوس پته ولګېده. بیا دې دې خو به دا د ګپ وخت خو نه دی که نه ګپ لګې ټوکې کوي هغه د جنګ خبره ورته وکړه. جنګ کم جنګ. اصل کې جی جمال او زما پلار په قریب باندې خپل منځ کې خلو واله نو خبره به دې لږه شان زیاته شوه چې هغه ورته یو میاشت نوټس ورکړه. ماله زه دومره بې غیرته نه یم. ته ګوره که نه خدای دې دا شپه تېره کړي شپه ته ګوره چې سهار وختي زه د دې ځای نه کډه وړم او که نه ما دپاره کورونه ډېر مړه. نه اوس به زه کور په کور کډې ګرځم زه په خپله وکیل صاحب پسې ورځم او خبره ورسره کوم. خبره وره ته ولې ورځې دا زه د څه دپاره یم دا خبره ورسره زه خلاصوم دا خبرې ته مه کوه چې داسې کار وکړه ته به دې رور له یو پیاله چای پخېږي او زه ورسره خبره کوم. زه راځه وروره. زه یاره داجي دې سړي زموږ سره ډېره بېعزتي ونه کړه. بې غیرتو ګل کپانو بې شرمو سبق واس کې څه چل دی څه دي وایم زما هغه کرایدار نه دی هغه کرایدار خپلې ښځې ته لګیا دی دا بې شرمه دي بې عزته خلک دی. زه خو یم ګوره په دا شپه شپه ورته دا کډه بهر وغورځوئ د خدای خاطر وکړي دا تاسو څنګه خلک دي ستاسو باندې زه وې که نه دا کډه مې ورله بهر غورځوله.
زه خو یم چې د دې ګډو غورځولو نه مخکې بیا یې لږ خمبیره کوو نه نه دی نه پوهېږي دی خو هلک دی تاسو قانون پاس کړی دی اخر پوهې دا تور کوټ د څه لپاره اچولی دی هغه هلک ډېر هوښیار دی ډېر چالاک دی او چې دوی موږ باندې تنګ شي او موږ په زوره د دې کور نه وباسي او قانون په خپل لاس کې والو نه چرې به هم دا ارمان پوره نه شي چرې نه زه به دې یو میاشت دلته څنګه برداشت کوم زه به څه کوم ته به څه کې خو بدبخې له مه ورځه بس ټیک ده دا نن شپه به زه خپله بټۍ کې تېره کړم هلکه او ښکلی به مې د کوره والله تاسو ما ته اجازت راکړې ته ګوره چې د کوره وباسم او که نه دا یو میاشت خدای په خیر تېره کړي ته ګوره چې زه بیا دې سره څه کوم شرم خبره ده چې ته په خپل کور کې غلا کې لګې نه ته د شپې په دې پوړو ولې راوړلې ګوډی مې لوزوله ګوډی دوی د سړیا د شپې څو ګوډی لوزي و بیوقوفه داسې چل دی چې زما او ستا د تلو لار دا شوس په دې باندې به زه راځم او ته به هم په دې ځې ته پوه شوې او که نه نه ستا مازغه په ځای دي دا د کور پوړې څه دپاره دي خو دا غوږ د یو شم وباسم و بیوقوف ترینه زما د کور والو په نظر کې ته د غزالې خاوند یې ته خو په دې پوړو تلی شي خو زه خو نه که نه هسې یار دا خو د ما ته ډېره ګرانه کړه دا لانجه خو تا ځان له پخپله جوړه کړې ده که نه تا د یوې میاشتې نوټس څه لاغستو خو بیوقوف ترین یې که نه اوس داسې چل دی که نه ته به داسې کار وکړې ته به اوس په دې لاره ځې پوه شوې او سار به 9 بجې پوره 9 بجې ما له ځانه رسې وایې چې کوزېږي که دا پوړه یو طرف ته کړه ځه دا اوس ستا لاره شوه ځه مصیبت دې اوس واړو دې مصیبت راستیسته دا ځکه او کرایدار دلته ټینګېږي نه میاشتې نه تېره کړي او بیا تښتېدلي څه بکواس کې دا ته کومه رکتونه کې اندرپا یې ځان ته خېلا بکواس وکړو ته په ما شک کې نه نو دا پوړی دلته په خپله راغه دا پوښتنه ما نه ولې کې دې پوړی نه وکړه که نه ډېر چالاکې داجي پوړی هم چېرته خبرې کوي بکواس دا پوړی دې نه لرې کړه الله یار خو مې له اوده پروت دی غلی کېنه غلی په خپله لګې خوبونه کې او زمونږ د خوبونه خراب کړي بله ویم که 2 منټه لیټ کړه که نه نو ټوله قصه یې تباه او برباد نه ما پوی خو کومه رستان خوړلې ده چې راشي که نه فوتار دی هر وخت پټ زوري ما خیلی باوی ده خبو تاسو خو راوځئ دیدار غزاله څه شوه چیرې دې نه راوړه واوي خدای هم ډېر عزت وکړه چې تاسو زموږ د عزت دومره خیال ساتئ او غزاله خو دلته چېرته وه دا چې مې درله ځکه راوړي وي چې تاسو زموږ مېلمانه یې او زموږ په کور کې لومبنی سهار دی ښه ده چې غزاله راشي که نه نو بیا دا چې اوس کې زه لاړم پیشو لاړه هغه ورځه اوس داسې کار وکړه
اوس ته وزر تخته چېرته ښځه مې رانشي غزاله رانشي بیا به ګوره لوی شر وشي ته وزه ته ځه ټلیفون ګورې چېرته بند نه کړي هلکه څه مسله کړه بیا به ته ګوره ټلیفون چې ته پرېږده چې مینه هم دا دې څه وویل زه ټیک ویم جرمن خانه د برکلي د ګرمه خانه زوی سره زما ورور زما د رښتې خبره پخوي خو په دې شرط هغه د خپل پلار د خپلې سري جایداد په خپله نامه کړو او دا ما چې تا سره د مینې خوبونه لیدلي د هغې به څه کېږي څه به کېږي د هغې یوه طریقه شته هغه څه شابه زر وایه ګیرې مرم زر وایه وایي مړه دي چې ستا دشمنان هغه طریقه دا ده که نه که چېرې زما د ورور دا شرط ته پوره کولی شي که نه نو زه په خپل ورور سره خبره وکړم چې ما د جمعه خان زوی له مه ورکوه زما جرمن خان خوښ دی لاټو مې خوښ دی سپوږمۍ چې ته ښځه ذات په ما دومره غیرت کې زه یو پښتون یم یو غیرتي پښتون یم ستا د ورور هر شرط ما ته منظور دی ما ته منم چې ستا غلام یم خو دومره سپک هم نه یم که نه مړې نو ولې ما څه وکړو لږ په مینه په دې میز کې ده پالش کوم ما څه انکار خو نه دی کړی غیرته شرمېدلې تا خو زه په شرمونو باندې شرمولم ما تا ته نه وې دا بې وخت پالشونه راباندې مه کوه پلار ته دې په شرمونو شرموله تا نه یادوم ته خو هم دغسې شی بې غیرته جمال یادوم جمال غزله څه شوه هغه خپل خاوند سره بازار ته تللې ده خپل خاوند سره نه زما هغه بې شرمه زوی جمال سره تللې ده دا سړی داجي هغه یې خو ستړی ستومانه سره د بټۍ نه راغی او خپله کمره کومځلې چپ شه چپ زه دروغ یم زه ما په خپل سترګو لیدلي چې غزالې د جمال په اوږه باندې سر ایښی لږ شرم وکړه پلاره الګور دې ولاړه ده نو کېږي دې که نه ما سمندې کړې ده څه څه شورم جوړ کړی دی ټول خوب وراله خراب کړو نیمه ګنټه وړاندې ته چېرته روزه خپله خبره کې ولې ښه ته چې په کمره کې وې دا غزاله وروستو چا پسې ناسته وه نو ما ته څه پته ده چې دا د خزانې نه تپوس وکړه که نه رښتیا وایي که نه هسې په دې غریب باندې الزام مه لګوه زه اوس دومره پاگل یم نه چې خپل اولاد به نه پېژنم نو مونږ هم دومره پاگلان نه یو چې ستا خبره ومنو او که نه داجي د کیمرې والا موبایل خو درسره و اوټو به دې ولې وکړې نو بیا به مونږ منلې ویم ستا له زما زه امید نو داجي که زما مور ژوندۍ ده که نه تا له دې نن تپوس کړی ته ودکې زه لاړ شم دشه ځه نه پوهېږم چې دی په حقه دی که زه په غلطه یم داجي فکر مه کوه سبا به دې انشاءالله د مازغو ډاکټر ته بوځم ښه हेलो 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 हाँ खैर से प्यास से चल दे बड़ा खैर चढ़ता दे दासी चल दे او باب ورا ما درته وی کنه چې اوس زپوشه او ستا پلان بیغمه ته اوسه داجي بس دا معصوم دی دا ته ورته وسانه یو کله چې داجي ته پخې کړه تاسو که هڅه وایې که نه
کار وایي زما نظر دوکه نشي پړی زما نظر دوکه السلام علیکم. وعلیکم السلام. چرته راغلی ها؟ د بازار نه. چا سره تللی وې؟ خپل خاوند سره. یوازې ولې راغلې؟ خاوند دې څه شو؟ هغه څه کار پسې لړو. را به شي. را به شي. زه خزانې بولې خپلې کمرې ته ځه ارام شه. ګوره تاجي قانون ثبوت غواړي او چې تاسو د سره ثبوت وي لازم په چا الزام باندې کوه. ته به اوس ما ته قانون ښې؟ 20 کاله مې وکالت کړی 20 کاله دا تور کوټ به هسې نه دی اچولی. یو خداجي دا شکونه مخونه پرېږده ګوره شکونه ډېره غټه ګناه ده ګورې ښه. یو خو تاسو د خپل کور نه سمې کچرۍ جوړې کړي خو چې ګورم نو باسونه به شروع وي. ښه اول ته ما ته دا ووایه چې ته د کوم ځای نه راغلې؟ د بهر نه. ولې تا ونه کتل؟ ما خو ډېر څه کتلي دي بچو خو صرف ستا د خولې نه اورېدل غواړم. خو خپلې ښځې سره بازار ته تللی وم خپله څه سود سودا مې اخېسته نه ولې څه ګناه مې کړې ده چې دومره تپوسونه رانه کې. ښه زه تا نه دا تپوس کوم چې ښځه تا نه مخکې او ته ورپسې وروستو څنګه راغې؟ یا خدایه زما دې توبه موټرسایکل راته په لاره پنچر شو نو ما دا رکشه کې راولېږله او لاړم سکوټر کې مې پنچر ولګاو. دا دومره زر پنچر چا ولګولو؟ پنچري یار دا ستاسو کور دی او که عدالت مړه دا پلار دې پوه که خو سم صفا راته ووایي که نه چې دا کور خالي کوي سته ځه. چپ زه به ستا دا منصوبه چرم پوره کېدو ته پرېږدم پوره 10 ورځې پس پیدا دې کور نه وباسم بس ټیک ده. نه راځي سر زه یو سره راځي بل سره چې دا کیسه څه ده زما خو یې مزه خراب خو خیر من دا تور کوټه څه نه دی اچولی. په دا شپه چېرته روانې؟ داجي بټۍ ته نو په دا توره شپه نو دغه دی که داجي دا اوس یو ضروري کاڼه ده که نه چې ما چې نن به زه دا سپړې برابره کړم نو ځکه د شپې روانم داجي. نو دا کار سهار نه شو کېدی؟ ویل داجي چې 2 پیسې وګټي زمونږ خاص هم داسې حال دی تش ځو او تش راځو. داجي به زه به لاړ شم. دا دې چې مکان دی ما دې خپل دومره تپوسونه خو په کوم یې لیدې شي معلوم نه کوي څومره تپوسونه چې ستا داسې یو ورځ به داسې راشي که نه چې په دې لانجه کې وګورې زه ستا ملګرتیا بیخي نه شم کولی. نو ته زما څنګه یاد یې ته زما یاد اخلي ته خو دې خاطر وکړه لږه مهرباني را سره وکړه ګورې دوی د یاد لپاره ښه وخه خوړلې ده ته ما لپاره دومره نه شي کولی. زړه خو مې وایي چې دا اندرپایا ورله وسوځوم چې دا لانجې ختمه شي خو څه وکړم یار مې دی نه. الله دې کاکا صاحب چې دا وړی بیا چا دلته ایښې ده نن به یې ضرور معلوموم. دا څه کې؟ تو مې ته خېجم تا پسې در روان یم که نه؟ نو ما پسې څه کې؟ زه ګورم چې ته په دې پوړی چېرته خېجي. شرم وکړئ شرم که چا ولیدئ نو څه به وایه؟ ما ته څه وې زه خو داجي پسې ختمه. داجي ته په دې پوړی چېرته ختې؟ ما دا کتل چې دا پوړی هر وخت دلته څه پرته وي. زه څه خبر یم خو چې زه کلم راشم ته به دې پوړی سره ولاړې لکه د څوکیدار. چپه ته په ما باندې شک کې په خپل پلار باندې شک کې؟ شابه دا پوړی چې ته کوم سټور ته ورسته صبر چې څوک یې راوړي که نه او مغه به وړي راځه.
بې خو باسه حیران یم چې دا څه لانجه ده دا څه دي نن درې ورځ ده چې موبایل دې بند نازم خیر خو دې که نه نوکر شوی ما ډیوټي مې لګېدلې ډیوټي نه دا څنګه نوکري ده چې ستا پکې موبایل بند دي ته د موبایل خبرې کې زما پکې چیو ډوډۍ بند دي اوس په باندې زما را دیدن هم بند شي ولې نن زما د رشتې لپاره خلک را روان دي رڼا زه چلو که کنه دا رشته چېرته جوړه نه شي زه نن ځم او د پلار سره خبره کوم ښه ټیک ده نن خو به زه څه چلو کړم خو که تا خپل مور او پلار ونه لېږل که نه بیا به خبره زما د لاس وځي روحاني عامل آباد شاه وایي چې دعا سره بدلیږي تقدیر ستاسو د هرې روحاني مسلې حل صرف او صرف اسم اعظم کلام الهی او استخارې په ذریعہ ممکن دی لکه رشتو او کاروبار کې رکاوټ خاندانی جنگ جګړې نافرمانه اولاد په سفر کې رکاوټ بے اولادی مقدمه د بدو تعویذونو اثرات او د تور جادو 100% ختمولو واحد حل تعویذات او عملیات په ذریعہ رازداري او ګارنټي سره ان شاء الله ایڈریس هاتی چوک صدر راولپنڈی رابطہ نمبر 0342474948 او 033336808003 نه کله جنې مو پلان ما تاسو کو چې الګ څه کار دي زه ورته شو یا خدای پاک ما ته کار کوم رسول ضرورت دی ته چاره کوي ته صرف خو کا باقي به ځان له کار وګورو نه زه دا جنې ژوند نشم خرابوله اول بزان له سکار ګوري نو بیا به تعالی رشتہ غواړم ټیک ده چې تنور دي دا کار بزان زه په خپل وکم خدا به د دنیا لومبه وادي چې دا لک پلار به پکې نه بیا تمام یو خبره وره چې چریتا دا څوک نو دا به د دنیا لومبه وادي چې پلار به خپل دوی سره د جنجانو په حوالات کې بندي لکه دا څه چل دی ولې ستا غاشنا پر خاطر خودکشي کوم خودکشي خدای دې پیښو بس لکه بیخ مخ پرېدا زما دې سارولو کوشش وکړې ګوره نن به زه خپل ځان ضرور وژنم یا لکه که د مړ کېدو دې ډېر شوق یې که نه نو خیر دی مړ شه خو یویشت ورځې پس مړ شه که نه یویشت ورځې پس ولې نن ولې نه ته اوس وګوره ورته یار هغه نوټس د نه هیر دی ډېر مطلبي وښه د خلکو پلاران د یارانو غونډه کې راشئ خلکه زما دوست لکه زما د پلار په شان وختو الله به خیر کي الله به خیر کي ته لاندې راکوشه لاندې در کوزېږم جمالیا خو په یو شرط او هغه دا که چېرې ته زما مسله حل کولی شي نو هله به در کوزېږم ګوره که مسله د حل کېدو وي که نه نو مسله به دله حل کړم او که مسله د حل کېدو نه وه که نه خیر دی مړه که نه بیا وخېږه که نه ته راکوشه مړه دا بس ټیک ده چې ته وینو دا دې در کوزېږم ستا خدای بیخ وباسه په لانجه دې اړولیو کم پورې که په دې ورشم دا څه چل دی چل څه دی مړه ستا مطلب دا دی چې ستا د سرګنۍ په مخ کې زه خپل پلار ستا پلار جوړ کم دا مطلب دی که نه ای ته په پیر د رحمت شه ډېر خوشحالېږم زه وخېږه واپس ولې نه دا یو لانجه لږه ده چې اوس په بله لانجه اړې ګوره جمالیا چې کله په تا راله که نه نو زه دې په کار رالم او د دې خبرې ګواه د دې بټۍ یو خښته ده دا د کومو خښتو خبره کې هغه خو ټولې خرڅې شوي دي مړه که اوس مې دنه 50 روپۍ وغوښتې که نه نو اوس به وایې چې یوه خښته هم نه ده خرڅه چې ته زما په کار نه راځې که نه نو د نن نه پس زه ستا په کار نشم راتلی د نن نه پس ستا لار جدا او زما لار جدا ودرېږه یم چې لاس مات شي نو غاړې له راځي اوس بس ضرور لوبه جوړول غواړي راځه نو لکه ته اوس به این شوې دا جنۍ ده څوک
داجی زمون د کلی ده ها نو بیا خو به ډېره ښایسته یې ها او کله داجی زمون د کلی خو ټولې جنکۍ ښایسته وي ولې زما مور څومره ښایسته وه داجی په ایمان یې وایه زه بالکل بالکل بچی بالکل ها لکه تاسو واده کول غواړې ها نو ستا خو له د بټۍ کار هم سمون نه دی خوړلی او بیا تا نه دي اورېدلي چې واده کول خو اسان دي خو ټک ټوکې ډېر ګران دی نو لالا زه واده کول نه غواړم زه صرف دا جنۍ په نامه کول غواړم بس ټیک ده بچی بالکل صحیح ده خو دومره کار وکړه زویه چې ته د جینۍ مور او پلار ته ووایې چې دلته لږ راشي مړه دلداره ویم الله دې پکې خیر واچي څه مسله جوړه نه شي یار هیڅ مسله نشته مړه ځان له ډېړه وخوړو دا مسله ستا دغه مسلې نه سلوي خو نه ده مړه نو تا ته څه پته ده تو څه خبرې مونږ په غضب ویم اورېدلي وو وبشي سړی غضب کم دی مړه وبشي هر څه به ټیک شي سړی زه به سره روان خو دي هغه ته خو ته خو دا کوه لانجه ماته ده څه کې دا د لانجه ده مړه خدای بخیر کړي سړیه ما ته دا خلک ډېر مالدار ښکاري ورته انکار ورته ونه کړي جی تاسو ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو زموږ د محل ته تشریف راوړو دې کې د مهربانۍ څه خبره خو دا راته وایه چې دا څوک دی دا زما ملګری دی جی زموږ کرایهدار دی خو ډېر ښه کرایهدار دی دا ښه کرایهدار لا څنګه یا مطلب یې دا دی چې په وخت راله ګري راکوي یا خدایه پاکه نه دا خبرې به ټولې دلته ختمې او که نه پلار سره به یې ملاوې پلار خو مې تاڼه کې دی څه پان کا ماړه تاڼه کې دی تاڼه کې څه کوي دا پلار ډېر د سخت طبیعت مالک دی نو ځکه دې کور ته تاڼه وایي ډېر ټوکیانې ها ما درته نه وی چې ډېر ښه خلک دي ځکه نه پلار سره یې ملاوې نه راځئ دا خبره دې بالکل نه منم بالکل نه منم دا خبره راځئ 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 السلام علیکم السلام علیکم خیر بخیر علیکم بخیر سلام کینی مهرباني دا جی زمونږ د ښار د ټولو نه لوی وکیل او زمونږ مشر مشال خاني ډوکېټ دی دا کمال خاني ډوکېټ دی او دا جی رخسانه بابي ده ها دا راته وایي وکیل صاحب چې هلک څه کار کوي یاره جی چې د چا داسې پلار وي او د چا دومره لوی جایداد وي دومره لوی کاروبار وي نو د هغه کار ته څه ضرورت دی دا خبره هم صحیح ده واقعي بچې چې انګور دله ډېره ښه خوښه کړې ده ډېره ښایسته ده ماشاءالله ماشاءالله دا ستا زوی د چا نه کم دی څه بچې ته دغلته ولې ولاړې ورشه ځان له کرسۍ راوله را دلته موږ سره کښېنه دا ضروري مونږ دواړه همدلته ولاړ ښه یو رخسانې جینۍ دې خوښه شوه ولې نو څوارلسمې سپوږمۍ ده سپوږمۍ نه بابي د دې نوم خو رڼا دی سپوږمۍ خو د دې کېدو والا ورندار ده نو روشن خان وروره موږ دا رشته پخه وګڼو پخا که پخا بیا خو مبارک شه هلکه ګلابه مټۍ راواخله شابه 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 ها نو دا خو ډېره ښه و شابه شې تیاره دی له والې 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 څه روشني خپله لور ښار کې ورکړه کله پرونه کوژدنو شوه نو لکه روشنو زما سره مقابله کوي ها اسونو نالونه وال چندخان هم ورته خپې ونیولې خو خیر کتی به شي او رښتیا چنجیا
تا دغه کار څوک جرمن می درله درډه پرنځ اخته کړی دی نن دی که سبا دی روشن به د دې باقي جایداد نم خلاص شي والا تمانچه او ما پې ونه مې والا دا ته څه وې تا مازغه خو په ځای دی که نه او ته فکر مه کوه د مرګ نه پس به زه دا ګوی ورکوم چې ما خودکشي کړې ده اول خو مې در باندې شک و اوس خو مې پوره یقین دی چې ته پوره لیونی شوې ځکه چې د مرګ نه پس څوک خبرې کوي اخر چل څه شوی دی چې ته ګوی ورکې پلار زموږ د رشتې نه انکار وکړو دا ته څه وې دا رشته خو هم د هغه په خوښه شوې ده د هغه په خوښه داسې ډېر رشتې شوې دي مالک خو وروسته دې بیا انکار کړی دی یو ډېر لالچي انسان دی ځکه چې هغه ته اوس دا پته ولګېده چې تاسو د چمني خان کیس وګټو اوس تاسو د هغه په نظر کې یو تشپاڼي یې نو دا به اوس څه کېږي اوس خو به دا واده نه کېږي زما مور په ټول کلي کې مټې وویشله او ډنډورې خوره کړه چې زما د لور کویده نه شوه نو بیا صرف یو لار او هغه دا کوټ میریج نو زه به پلار له څه جواب ورکړم فلحال ته دا خبره د پلار نه پټه وساته زه به یو ورځ دوه کې خپل پلار رضا کړم بیا به که خیر تا په سره ډولۍ کې خپل کور ته بوځم ښه ته رښتیا وې دلداره هسې نه چېرته دوکه را سره وکړې دلدار د ټولې دنیا سره دوکه کولی شي خو تا سره نه څه کورټ میرج وکړو یو کو چې کوټ میرج وکړو ایله خو ما ته ستا د اصلیت پته ولګېده جی زما په خیال درته د غوړه پته ولګېده سم سوری دولکۍ خدای دې خر کا ښه به وشرموه نه تا ته څنګه پته ولګېده چې هغې کوټ میرج وکړو پرون زموږ د کلي یو سړي په عدالت کې لیدلي وو وژنې چې ما تاسو ته د رشتې دپاره هم وکړه بیا د کوټ میرج څه ضرورت و شکر نو باسې داجي ایله بیله له تاوان نه بچ شو نه بل رنګه مه خولو که نه زما لور رښتیا ویلي وو ستا لور څه ویلي وو تا خپل زوی ته دا نه ویلي چې زه به ستا واده داسې جینۍ سره کوم داسې جینۍ سره چې د پلار د کور نه به ډېر تاج راوړي په رڼا ورځ درو ما کله ویلي دي که ما ویلي زما د خوله ماته شي کاکاجي ګوره چې څه کېدل هغه خو هسې وشول رڼا اوس زموږ د کور عزت دی ودې کتل ما درته نه وي چې دا خلک ډېر ښه خلک دی رخصانې بچې دا ناوې خپلې کمرې ته بوځي ښه داجي داسې ناوې به ترېنه جوړه کړم چې دنیا به یاد ساتي راځه چې زه درته څه خبره کوم همدغسې ده که نه هلکه مسله خو ختمه ده ولې خلک راغواړي څه چل دی بنکه خدای دې پیغ دنیا وباسه دې فري پیکجونو خو ځوانان تباه او برباد کړو بنکه بند وکړو داجي بند وختون نالت شو په شیطان شه چې ما داسې زوی راوړی دی وایي پلار مې د تاج وکې دی داجي داج کیس در باندې درج شو که نه ګورې وکیل به ما نیسي ښه وایم 500 ته به غاړه کېدم 500 ته خو تا به وکیل نه کړم د زاده افرین پلاره 500 ته غاړه ږدي خو خپل اولاد ته د 2 پیسو فایده نه ورکوې ها یا لکه مازغه مې ګوره خراب دي وال به رانه وخوري والاو ما څه نه وې داجي خو چې چا دله مازغه خراب کړي دي هغه دی راغو راغې بې شرمه په شرمونو د شرمونو په شرمونو ولې ما څه کړي ولې تا څه کړي دي پټ په پټه دې واده وکړو او لا ما څه کړي دي خلا اوس هم بره ګورې بې غیرته لږ صبر به دې کړی وی لږ صبر په ډنګ ډونګ به مې دله واده کړی او په ډنګ ډونګ او عزت سره لږ حوصله کوه داجي لږ حوصله کوه دا ګاونډیان به راپورې خاندي و ظالمه د سخر د کور هغه روټۍ دې م راباندې پرزونه شوه زوزدله کلی یې ورکړه علم په څه ده میر علم په څه دی خېټو تا سره د ډوډۍ غم دی او ته ته وګوره د خیره سره څه ځوړن مخکې نیولې دی مړه دغه نفقه ستا ښځه هم ښه ده رښتیا حل خو وایي که نه مړه نه
نو ولې دا زما سره دروغ وایي څه یو خو تاره خبره ځان تاړې خو دې ته وګورئ تاسو خپله خو دا جنګ جګړې پرېږدئ نوې ناوې راغلې ده هغه به څه وایي چې دا څنګه خلک دی جماله دا جینه معافي وغواړه شابه داجي ما معاف کړه داجي ما معاف بس کا سړیا د داجیون دا یو کوټه څنګه شلې وله څه زه جماله راځم راځئ راځه جماله ما ستا کمره او ستا ناوې په خپلو لاسونو جوړه کړې ده زه کې ورته خبرې ده ما خبره کړه زميمه تاسو دواړه ورشئ کنه لره خو نو دا شابه کمرې ته ده تا کې به کله راځي زه خپلې کمرې ته ځم دلته خو زما ناوې غزاله پکاروه ته دلته څه کې دا زما د سخر کور دی د سخر کور دی زما د پلار خو دوه زامن دي او دواړو ودونه کړي دي دا ته د چا ناوې زه د دلدار ناویم او د مشال وکیل انګور یم څه دلدار واده به وکړو و د ده بیړي چپه شا خو ما پوه کړی او که نه دغه نه زما د امید نو او زما تا نه د امید نو چې ته به د خپل دوست عزت ته غل کېږي زه چې ټول در باندې خبر کړم ته زما خبره خو واوره که نه زه مخکې نه ډېر زیات پریشان یم نور به مه پریشانه کوم زه ټوله کیسه تا ته کوم څه کیسه ته پوه شوې اوس د خپله ووایم زه څومره بدنصیبه یم چې په خپل کور کې د خپلې ښځې ته ښځه نه شم ویلی خپلې ښځې ته ښځه نه شم دې مطلب دا دی چې تاسو دواړه دوکهباز یې ستا خو بیا هم خپل کور شته دلدار خو تشپاړه وخته زه خو وږی شم تباه شم که زما مور او پلار ته پته ولګېده نو زه به هغوی له څه جواب ورکړم ته دې دا ژړا بند کړه چې زما خبره واوره ګوره که ستا ژړا زما ښځې واورېده که نه لویه لانجه به راله جوړه کړي او بله خبره دا ده ګوره ته دا سوچونه مه کوه ستا خاوند ډېر مالداره دی د پولیس انسپکټر زوی دی څه معمولي سړی نه دی په ایمان درته چې دا خبره جوړه شو که نه دا حالات ټیک شو که نه او تا هغه کور ته لاړې که نه ډېره زیاته به هغه کور کې بیا خوشحاله دا هر څه په مجبورۍ کې شوي دي اوس خو د دلدار سره سره زما په تا هم یقین نشته اچھا رښتیا ویلي دي چې نو دروغو خپې نه وي خو اوس به ته مونږ سره په دې دروغو کې یو څو ورځو دپاره مرسته کې د ورندار په حیث د ورندار د بابي په حیث یاره جی دومره نظر خو په ځنګل کې زمری هم په خپل ښکار نه ساتي څومره چې ته په ما ساتې نن د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ راشه دې وخوره دا مټۍ وخوره یاره جی ته خو دومره شومپړک انسان یې چې د مېلمه د مخې د اوبو ګیلاس وچتی چې دا مېلمه چېرته اوبه ونیسي نو نه مې دا پټیانو خرچه په کومه کاته کې کړې ده اول مټۍ وخوره بیا به درته وایم دا د ډول جمال واده وشو ولې زما خیال دی لکه د شګو د مریض در باندې خواږه بند دي که نه 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 جی هسې چا یاد کړم دا مې اورېدلي دي چې د کلفي نه اوړه پروزي نو مېلمانه راځي خو چې د خولې نه مټۍ پروزي چې دا بلا چا یاد کړی دا متل مې په ډومبي ځل ستا د خولې نه واورېدو دا د نوې زمانې متل دی ځان سره ډایرۍ کې ولیکه مټۍ دې وسکله څکې لارم دنه خطا شوه خو تا راته وایي چې ځم داسې نه خپلې کمرې له شاله نه نو تا راته ونه وایي چې جمال واده وکړو نو زه بره څنګه لاړ شم
ستا د جمال د واده سره سویمه ده اوهو ته خو به ما لیونی کې ما ډېر ښه خلک لیوني کړي دي نو ته په کلي کوم باغ مولی او بیا ما دا تور کوټه څه نه دی اچولی یا مې دا څنګه کټ کړم دا څه یې نه کړه عجیبه سړی یا خلک دې راوړ دوستانو په ودرو کې کیکونه کړي او دلته کې زمانه سر کړي نو ما څه کړی ما څه څه پته چې هغه به د وطن پس دې کور ته راشي نه چې دا د ځان نه مالک جوړ کړی دی د دې کور نو به چېرته تله چاته به تله کوم خوا به تله ګزار نه کېږي په غم به واوړې دا په یو غم چې اورېدلې منم ستا څه کله چې په دویم غم نیمه اورېدلې دا خو سر خوړل یا دویمه ښځه ما نه دلته کور له راوسته اها ټینشن به نه لري ټینشن به بالکل نه لري سهل به ضرور وباسو زه مړه ته به سهل روباسې حل خو یې ما راویستی دی سهل دریز دی خو لږ ویته ویته مه کو بس ما رڼا ته صفا خبر وکړه چې دلدار د دې کور مالک نه کوي بس اوس خو مې مړ کړه یار ځکه چې رڼا خو اوس زما ستوری په ګاډو دي بس ما رضا کړې ورته کمرې ته ځه ستا کمرې ته ولې هغه ځکه چې زما د کور والو په نظر کې ستا ښځه زما ښځه ده هغه اوس زما په کمره کې ده نو ته به لږه غوندې مهرباني کوې چې ته به زما کمرې ته په غلا ځې او زه به ستا کمرې ته په غلا ځم خو ډېره زیاته ګرانه شوه یار نه اوس به موږ خپلو ښځو له په غلا ځو نه نه چې اوس دې اوللي نو څه به کوو اوس ته ووایه څه به کوو دلته بیا پرته ده نه نو شو ما جمال خان ته واده مو دا کیسه ماته څه ګړبړ ښکاري دا به معلومول غواړي خوشحال خان دا تور کوټ هسې نه دی اچولی خدای دې خیر وکړي واه 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 داجي واه واه ما سره خو دا غم دی چې د خپل تور کوټ سره ځان له مخ تور نه کې ته ولې د خپل وختونو نه پات نه راځې مونږ ولې په شرمونو شرمې ها نو ما څه کړي دي څه مې کړي دي واه داجي واه سره د ثبوته مې ونیوې او لاوې چې ما څه کړي دي ته زما خبره وه دې نه مخکې چې په دې علاقه کې مونږ بدنام شو که نه ښه به ځئ چې د اندرپایز ټوټې ټوټې کما وکه مخله نو په دې کې د دې اندرپایي بې زبانه څه قصور دی داجي زمام یو خبره په کولو غوږونو واوره که نن نه پس مې د اندرپایي سره په خوا کې مو لیدې که نه نو دا ټوله علاقه در باندې خبروم پام به چې دا ظلمونه کې زه خو څه چې زما سوری به م دې اندرپایي سره ونه ویني ټیک ده لالو ولالا او خیا دا ته ولې شاته پټېږي او دا څوک دی لالا دا ته زمانه مخ ولې پټې ته څوک یې ما ونه پېژنې واواجي اوس یې خوند وکړو زه چمنی خان یم ستا اوښې یا لکه دا خو مې اورېدلي وو چې یو دوکاندار د خپلې سودا خرڅول لپاره د پردی زنانه نه خور جوړه کړي خو دا مې په لومړي ځل وکتل چې تا خو د خپل اوښی جوړ کړو وایم زه بالکل رښتیا یم دا زما سکه اوښی دی کنې تپوس پې وکړه جمال خانه ډېر رښتیا وایي دا څه وې لالا دی خو ما نن په لومړي ځل ولیدو ښه دا ستا خور ده نه دا د روشن لور ده بچی ته دې پېژنې او جی دا زمونږ د کلي لیونی دی خلک یې په کاڼو باندې ولید ښه نو زه لیونی یم ها ستا او ستا پلار سره خو به بیا ګورم خو دا راته ووایه چې ته دلته زما دي اوښې سره څه کوې غلی شه دا د ده ښځه ده دا د ده ښځه بالکل نه ده د ده ښځه زما خور ده ښځه ټیک ده دا ما ومنله چې دا ستا اوښی دی ستا خور پې واده ده او ته د ښځې ورور یې ټیک ده که نه او اوس به دله دا مخ ګرم کړم اوښی پېژنې خور نه پېژنې و یار زه تا څنګه پوهېږم لږ په غور ده ته وګوره
دا د دې خاوند دی زه ځان چاته بل خو وګوره یا الله زما دې په توبو توبې پروردګاره څومره ښکلی سړی دی وګوره ګوره مازغی کار نه کوي دا کماله تو ګوره چې کله 100 روپۍ د سړي ولا ورکمل چې ځان نه په سره روټه وکړي خرا سرسته جماله خو په والله کې ورکم ترا تلاوي چې روټه په وکړو زهر په ول نه کوم زهر درو کېګا دا خپل کار کاوه دا ټول بد ما سره روشن وکړه دا هغه سره خو په کلي کې ګورم په اول زم چې خپله خور پې خبره کوم سر بالکل رښتیا یم درباري زه رښتیا یم جمال بل واده کړی او ما په خپلو سترګو ولیدو لا 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 تا ته به ضرور غلط فهمي شوي هغه خو په خپله کمره کې اوده دی څه کمره کې اوده دی هغه خو چې څنګه د پټۍ راغی نو طبیعت یې خراب و اوده شوی دی د دلدار ښځه او دلدار د جمال تپوس ته راغلي دي لالا راغلی لالا السلام علیکم ستړی مشي لالا ته کله راغلی زه کله راغلی یم غزالې ما د روشن لور سره دی په خپلو سترګو ولیدل او ته ما ته وایي چې دا زما ښځه ده غزالې د ده نه دا تپوس وکړه چې تا سره ما بد څه کړي دي چې دومره غټ الزام دې په ما ولګولو لالا د روشن لور د ده د دوست ښځه ده ښه نو بیا هغې ته اواز وکړه اوس په پته ولګي عجیبه خبرې کوي لالا پرېږده وای دا خو مې جملې لالا راغلی لالا ستړې مه شي لالا نه لیونې زه خو خلک په کاڼ وځم شابه زه راته ووایه چې دا جمال ستا څه دی ورور ولې استغفر الله توبه توبه هلته خو دې ویل چې خاوند مې دی او دلته وایي چې رور مې دی بس لالا ته خو په ګډو وډو سره ته خو اوښکې که نه ګوره زه تا څنګه پوهېږم دا د ده دویمه ښځه ده ډېر څه اورېدو نه مخکې زه مړه ولې نه شومه دا ولې هغه نسبینه ښځه چا وژړله دا ته مې تپوس وکړه ولې وې تا دې ته څه ویلي چې څه مې ویلي دي ښه مې ویلي دي ده په ما تهمت ولګولو ویې ویل چې ستا د جمال بس دی به اوس څه پویو زه بس دلدار وروره د رور په ځای به دې نه زه معافي وغواړم نه غزالې خورې نه معافي به ته نه غواړې معافي به دی غواړي زه به ولې معافي غواړم حقې ته به حقه نه یم لالا لالا معافي وغواړه که نه وغواړه معافي که نه غلط شوې که نه غلط شوې وغواړه معافي منه معافي ما ته بدله چې دی معافي نه غواړي اوس د ده نه سترمن ویستل په ما واجب شو واجب نه دلداره نه رور خو چې د خور کور ته ځي نو ځان سره میوه دانه وړي او دا څوک دا د دروغو ټوکری د خور کور ته راوړه ته دا څنګه رورې ته څنګه رورې دی رور نه دی قصاب دی قصاب دی قصاب نیمه قصاب ته ولې زما په خوله یقین نه کې غزالې دا رور او خور نه دي دا ښځه او خاوند دي بالکل نه منې کېږي والله کې منې کېږي نه منې کېږي دی به در زه ژوندی پرېږدم ټوپک چېرته دی کمره کې دی یار په ټوپک سې کې سړیا خبره ونه لګه دا څه ده زه مړه ته به زما مړ کې مړې خو به اوس زه کوم زما او شروع ستا د پلار نه کومه او بیا تاسو به زه راځم ورغلمه خدای څه په لانجه اورېدلو ده فلحال خو خدای خیر کو مخکې د اوس مولا خیر کړي دا څه لانجه شوه عجیبه ده ټیم هم پوره دی او پوړی نشته خو نن به زه دا سړی خامخا معلوموم چې دا پوړی ږدي څوک
زوی کولی شي یا الله توبه د داسې لیدونه وړاندې زه مړ ولې نه شم خو خیر زه به دې دواړو خوښ شم دې در فایده تونستیم راغی دا ټول علاقه به در باندې خبروم ته ولې نه پوهېږې یا لکه ستا څه بل کار نشته چې ته ما پسې لګېدلې زه دا ګورم چې ته په دې اندرپایا هر وخت چېرته خېږې چغې مه وایه که حال مې درته وویلو د خپونه به د ځمکو وتښتي مکه نه ده دې څه وې څه کې و ظالمه په دې عمر کې خو بچي د پلار ملاتړي تا خو ماته ملا ماته کا خیر خو دې که نه وکیل صاحب غله رالل څه نه نه سم نشته ته د خپلې کمرې ته نه 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 دلته ودرېږه چې دلته لاړه نه شي دا څه چل دی راځي دا څه چل دی هېڅ هم نه دي شوي خو ته دا مهرباني وکړه سبا له داجي ته په پیو کې کورنو غوړې په دې د خوب ګولې اچوه خوبونه یې راته حرام کړي دي خوبونه رانه ستا نیازونه نور حرام کړي دي ته د خزانې تپوس وکړه چې ستا خاوند چېرته دی وکړه ته تپوس هغه کمره کې دی ولې څه کار مو دی څه او اواز کوه ته څه چل دی وکیل صاحب تا ته اواز کوي راشه مخامخ شه ورته نه که نه وکیل صاحب مشر سړی دی مشرانو سره څوک د بله نه خبرې نه کوي که نه بس لاندې ورکوزېږم هلته به ورسره خبره وکړم په لانجه وړېدلي دا څه چل دی کماله ما خو خبره کوي که نه څه چل شوی دی زه دا څنګه پوهېږم د دې خاوند او زما زوی دا څه وې پلاره د دې خاوند او زما زوی دا څه وې داجي خبرې ته خو مې پرېږده که نه ستا خاوند څه شو دا دې درغلو څه چل دی څه چل شوی دی ما ته دا پته نه وه چې زما اولاد به دومره بې غیرته خېږي ولې سم کړي چېرته نه راغلی د خپلې کمرې نه ته چېرته نه راغلی خپلې کمرې نه که نه تاسو د خپلو کمرونو نه د یو بل له کمرونه راووتئ راشه که نه داجي مې لیونی شو په ګډو وډو سر شو په ګډو وډو سر نیمه ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي چې دا دواړه د یو بل کمرې ته تلل راتلل داجي ته په اوش کې خورې که نه په خپل زوی په خپل انبور باندې الزام لګې ستا په ښځې دونه لوی الزام لګوي او ته ورته غلې ولاړې ورکړه جواب که نه ګوره دا ته ضرور غلط فهمي شوې ده که ته په موږ دا کور خالي کول غواړې نو صفا ولې نه وې چې دونه غلط الزامونه لګې دا کور به درته موږ سبا خالي کړو تاسو زه څنګه پوه کړم اوس ورکړه نه زما ښځې له جواب رښتیا وایي که نه ورکړه که نه د ده ښځې له جواب ورکړئ که نه پرېږده داجي په دې غریبانانو د ایس بیس الزام ولګولو اوه تاسو زما په خبره یقین ولې نه کوئ ولې نه کوئ داسې بېغمه ودرې داسې بېغمه خوبونه کوي او د ده احساس نظر نشته چې دا نسبین زوی دی چې په زور اور کې څکي پاته پلاره پاته توګه دلته دې خانه دې خرابه ده ټول خوب دې راله ګډوډ کړو په دې د څټو ته بیا ښه بېغمه وته شه داسې زه لا ژوندی یم او ته یې څه غواړې زه نه غواړم سپوږمۍ غواړي سپوږمۍ دا سپوږمۍ څوک ده ځوانه دا زما د خوبونو شهزادګۍ ده او ستا انګور ولې تا په پټه واده وکړ نه پلاره چې کله ته زما د دې جایداد ماله راکړې او زه یې د سپوږمۍ په نوم کړم هله به زما واده کېږي واده کېږي نه ویل ستا واده به زه په خپل خاندان کې کوم بیا زما ټول جایداد ستا شو جایداد خو به موږ زما په نوم کې ځکه چې ما سپوږمۍ سره واده کړې ده او که تا داسې ونه کړو نو زه به خپل ځان مړ کړم او دا وبه په ځای وظالمه ستا دښمني خو زما سره وه
چې تا د هغې کور وانکو. چمنیا افسوس چې ته زما په کور کې ولاړې که نه ګینې ما به تا ته د دې خبرې ډېر ښه جواب درکړی و. لږه وسله لږه وسله تاسو خپله کې جنګ مه کوئ. ښار ته به لاړ شو په خپلو سترګو به وګورو چې دروغ څه دي او رښتیا څه دي. بس ټیک دی ناظم صاحب. خو ری چمنیا که دا خبره دروغ وخته که نه نو جرګه کې به راسره کېنې. واضح اورېدو خوښه مې ده. راځئ راپسې ځئ راځئ. لږ په مزه دی که نه په مزه. امجدیا راځه. لږه لږ په مزه. وای دا خو ډېره ګرانه شوه. په لوی مصیبت باندې و. هغه پوړۍ وه هغه هماغه پلار ماته کړه. زه غوږیږم چې اخر کوم وسم. مېمه تا سره د پوړۍ غم نو ما سره د چمني خان غم دی. کلي ته بدلو او پلار او مور ته به مې ټول حل ویلي. څه داسې کار وکړه که نه چې راځي نو ما سره ځان سره یو بلین روړه که نه مړې. یاره مړه ته بند کړه موبایل سړی باندې باندې په تندر نه کوي. ډېر ظالمه دغه وه که نه غزاله و بازار ته لاړه نو ما ورته ما د ځان سره بلین روړه. مړه عجیبه سړی هر ځان ته په ډېرونو غم دی. سړی موږ په لانجه ډول دا غزاله په صفا صفا خبرو باندې فکر په صفا ټپ ووایه چې دا کیسه داسې ده. موږ یې لانجې نه تاسو کړې ولې تاسو به ماشین کړه ته څه یار نو ګورم دا یو غزاله ده. دا یو غزاله ده چې په ما باندې اعتبار کوي. کوز ورته دا حلوی نو په ایمان چې زړه مې مات شي که نه مړه. یار دا زړه مې ماتېږي نه دا زړه مې خامخا ماتېږي. یار دا وخت نه دی که نه دا وخت د ویلو نه دی. نه شم ورته ویلی زه موقع ګورم چې وخت راشي ویم که نه. کتار سوی خو ما ته خو دا ښکاري چې زما د واړو وخت راغلی دی. بېګا مې ټوله شپه ګډوډ خوبونه لیدلي زړیا. هسې جماليه مړه که ته خفه کېږې نه نو زه به دلته نشته لاړ شم. څه ګورې څه سوچ کوم لار ګورم چې څو کم او څو نه کم. تا نه زه زیات تنګ یم یار. دا ته څه خبرې کوې لګې. بس یو کار وکړه داسې کار وکړه ته به دا خپله ښځه نه ده دا به وتښتې. چې دا ښځه دې ته وتښتې که نه نو زما پلار به دا وګڼي چې ده زما انګور وتښتوله او چې انګور یې وتښتوله نو تا ته خو بیا پته ده که نه اخر هم پښتون یې به غوسه شي. چې غوسه وله ورشي که نه نو دا غزاله نه ده دا به د دې کور نه په زور بهر کړي او کډه به ورته بار وغورځوي. بس دقه یو لار شته بله نشته. ښه سوچ وکړئ. د صفۍ دا حل دا د بوټم دا حل ګوره دومره نشي کولی چې دې نه دا اوچې پاڼې خو لرې کړي که نه نو دا به هم زه لرې کوم. دا حل دا خو جاندار دی بوټي خو جاندار دی. خانجي نه ده تیسر. ته دې بوټو نه اوبه قدر نشي ورکولی دومره هم نشي کولی مړه. وی خانجي څه دي؟ خانجي تاسو دا پوړۍ ویلو هم یې ماته کړه او کور ته مې یوړه. مې ته چې د دې بلولو په کار راشي دي. دا دې ډېر ښه کار وکړو. دا څه دي دا؟ بې غیرته بې شرمه ستا دا جرأت چې زمین ګور ته د لاس نه نیولې ده. لاس نه زه دا بیا ځان سره بوځم. هېڅوک چې زمین ګور به بوځي بې غیرته واچوې ګورم چې ما څوک منې کوي. تا ته وایم کماله او رخسانې راشه زمین ګور یې وتښتوله. راوځئ که نه. څه چلو شو داسې څه چلو شو څه چلو شو نیکبخته دلدار زمین ګور وتښتوله ستا ورندار. رخسانې په منډه باندې ستا خاوند زمین ګور وتښتوله. دا دروغ دی. زما خاوند داسې نشي کولی. څنګه نشي کولی؟ ما په خپلو سترګو ولیدو چې زمین ګور یې وتښتوله او ته وایې داسې نشي کېدی. ګوره زما په خاوند په غلط الزامونه نه لګې. ما ته خپل خاوند معلوم دی او ما ته خپل خل معلوم دی. ولې زما خاوند تا ته غل ښکاري څه او که دا خبره دروغ وخته نو بیا سره به بیا ګورو. اوس ته ما سره راځه چې په خپلو سترګو یې وینې. نو بیا داسې ځو. دا پلار دې څه کوي؟ ته خو کرایدار وتښتوله. رخسانې ولې راشه دا دې کرایدار وتښتوله.
خور واده ده او په دې کور کې زما لور واده ده همدا خو درته ما ویل که نه چې په دې کور کې زما په اوښې باندې ستا لور واده ده لانجه مه کوئ لانجه مه کوئ ناظم صاحب لانجې نه کوو تاسو ته ما نه ویلي چې ته زما د کس ته خپله لور زما اوښې له ورکړې ده راځه راځه دا فیصله به دننه وکړو راځه مخکې شه راځه مخکې شه راځه مخکې شه دروازه ماتې ولو کوه هغه ته شابه راځه راځه څه مطلب یاله که ګوره بیا ټیک ورشه وشه وکیل صاحب دا آواز کا تاسو لږ صبر کوئ کور کې څوک هم نشته تاسو د حالاتو نه خبر نه یې ولې دلته هم حالات خراب دي څه او که نه جي اوس خبر هم د ویلو نه ده نو ولې د ویلو نه ده وې خبره کوه خبره دا ده چې ستا لور کرایدار سره وتښتېده دا څه بکواس کې دا بکواس نه کوي ما درته نه ویلې چې ستا لور ما د خپل اوښې سره لیدله اسې دې ناظم صاحب اوټونو دپاره خو زه او راځي او اوس وېځم لانجې دپاره نه یو وي زما اوښې دی او بل وایي زما زوم دی دا څنګه لانجه ده زما خو ما څه کار نه کوي ووایي دا خو به درته معلومات دي که نه چې زما لورې چېرته بوتله والله که راته پته شته ته ورشه زما خور ته لږ اواز خفه نه شي ستا خوره مشر وکیل صاحب وتښتوله ولې که ده خو د مشر وکیل سره وتښتېده تاسو بیا په خپلو کې په جنګ شوئ راځئ چې چا ته د خور او لور تښتوله ده چې هغوی پسې لاړ شو مخکې شه شابه اوس به راته د هغې ځکه نه یار صاحب ولې څه چلو شو سیندي ختمه شولې اوهو یار دا هلو هلکه تیز شه ګوره پلار مې در پسې دی چې رئیسار دې نه کې ښه ګاډی تیز کا ګاډي حوالات وایي چې تیز شه څنګه تېر شم یاره سینجي راته ختمه شوه یار دا د خدای بیخ په دا سینجې وباسي پرېږده ګاډي منډه کا څوک اوس دا زما غلطي خو نه ده راځه چې بس لاړو راځه لکه خلک څه شو سینجي ختمه شو چې هغې داسې لاړه سینجي ختمه شو داسې لاړه ټول به هم درته راځئ هلو हाँ दाजी चढ़ता है वो बेगैरता वे चढ़ता है वो दाखदे घर का खजा दे किराएदार सर लाड़ो तुवे चढ़ता है نتبار سکه داجی خو سره شکن چې تانی ته لاړ شو چې راپورټ پیو کو ای بغیرتا داسې وخت کې څوک تاړونه دي کله خلک کو سرانی د سړي سرانی ته تانی لاړ تا ای بغیرتا وداجی دا خو په شرمولو دا د سکه دا خدای خلک په شرمولو مې څنګه و شرمولې جنې تخته ورندار د کرایدارو تختولا څه خبره د ځان نه لګي دلته وای تاسو دلته دلته لیمن چرته مرته تاسو څه کوم خو وکیل صاحب وایي چې ستا خاوند زما انګور تښتولی ده مړې زما د پلار وکیل به مازغه خراب شوي کوم د ښځه ما سره شته چېرته ده ښځه افرین چې په دې وکیل شه بس اوس به د دې وکیل راپور پرېږدو یو منټ هم پکې نه تېرو دا خو تا ته ما مخکې ویلي مخکې مې درته ویلي ته د چا منې اوس مې خامخا منم چې خامخا یې منې که نه ودرېږئ دا د وکیل صاحب زوی دی
د وکیل صاحب دا زوی نه دی د وکیل صاحب زوی زما زوم دی دا زما اوښی دی ما دې خو دې ووایي چې دا د وکیل صاحب زوی دی دروغ سلی وې دته خو نه مور شته او نه پلان شته دته خو په دنیا کې هېڅ څوک هم نشته بالکل آو بالکل آو مشر وکیل چرته دی پته نشته دې کرایدار سره وتی نو ټیک ته ما سره خو وتی و خو ماته ویل چې ستا خان زما انګور تختولې ده زما خان خو یې ما سره ولاړ دی او دا ولاړ یم زه که نه زما لور څه شوه تا ته خو ما وویل که نه چې ستا لور کرایدار بوتله په ګډوډو سره دی که نه ته څه بکواس کې لیونی شوې ده بیا کرایدار زما په دې یوښې باندې الزامونه مه لګوه غلی ځه تاسو ټولو غلی چې دا فیصله به وکیل صاحب سره کوو راځئ مخکې شه ته تاسو صحیح کړئ چې تاسو مخکې شه خبره واورئ مخکې شه تاسو موږ نه څه غواړو موږ ته مخکې شه کور کډو اوسېږو ولې به نه اوسېږي مخکې شه څنګه دو تختونه داجي ګناهګار یوازې دی نه ګناهګاره دان ده ولې تختې دي دې دواړو له به سزا ورکړو داجي دواړو له تاسو چې زما خبره خو واورئ که نه داسې کې وکیل صاحب تا خپل زوی د منانې نیولی دی داسې کې دا زما زوی نه دی دا زما کرایدار دی کرایدار زړه مې وایي چې تا یو څو ډزه ولم تا وکیل صاحب تاسو ټول په ګډوډو سر یې کرایدار دا نه کرایدار خو دا دی او کټه لسمه خوځه وه کرایدار زموږ دا نه دا دی کور موږ ده ته په کاري ورکړی دی او وکیل صاحب دا ته موږ سره څه ټوکې کې دا ستا کرایدار نه دا ستا زوی دی په ګډوډو ته سره ته چې زما کور ته راغلی وې تا تر اوسه پورې زما زوی ونه پېژندو زما زوی دا نه زما زوی هغه دی هغه نه ده خو ما ته په دا خپله خوله ویلي چې زما په دې دنیا کې څوک نشته نو اوس یې دا پلار او ورور د کومې را پیدا شو یا لکه او دا زه څورم ستا په دنیا کې هېڅوک نشته هېڅوک دې نه و د ده خو په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته د ده کور والا خو ټول اوبه وړي دي او دې ستا زوی نه هغه ستا زوی دی زما زوی دا نه زما زوی هغه دی هغه په ما خو م سر چورلولو سر دا څه کوئ غرق شئ و وکیل صاحب ته په یو ولې نه پوهېږې تا زوی دا نه دا دی یا لکه دا دې څه وایي ته د چا زوی لیونی یم کومه یو ځل مې درته وویل چې دا ستا زوی دی ته په خبره ولې نه پوهېږې خبردار چې څوک هم قانون لاس کې وانه لي انسپکټر صاحب دې بېغیرته زما د انګور تختولو کوشش کړی دی دی داسې نشي کولی انسپکټر صاحب دا ته ولې د ده وکالت کې خیر خو دی ځکه چې دا زما زوی دی دا ستا زوی دی ته دروغ وې دا ستا زوی نه دی دا د ده زوی دی هلکه ته په یو نه پوهېږې زما زوی هغه دی هغه هسې ستا زوی هغه دی دا غاړو څوک شته نه هغه یتیم دی یتیم لکه ته یتیم یې ها دا دې رښتیا وایي نه تا ما ته دروغ ویلي وو تا ما له دوکه راکړه نه غزالې خبره وره داجي ما دروغ ویلیو داجي او دروغ مې ځکه ویلیو داجي چې دا جنۍ زما ډېره زیاته خوښه وه داجي او د دې جنۍ شرط دا و چې زه به هغه چا سره واده کوم چې د هغه هېڅوک نه وي نو که دا ما ورته ویلي چې زما پلار شته زما رور شته زما ورندار شته په کور کې نو بیا به دا جنۍ زما ښځه نه وه زه ډېر زیات مجبوره وم ډېر مجبوره وم داجي او زه تاسو ټولو نه معافي غواړم چې زما په وجه تاسو ته ډېر زیات تکلیف ورسېدو د دې یو دروغو د لاسه دا دومره لویه مسله جوړه شوه داجي
दाजी ما معاف کا दाजी د دې غلط فهمۍ د لاسه دا ټولر څه شوي دی दाजी چې زه تا نه خفه یم پاسه اوس داسې کار وکړه ته وکړه او خپلې ښځې پسې لاړ شه او رضا یې کړه او کور ته یې راوله خپل کور ته ځه بچې شابه او بچې ځه بچې ځه وکړه زه تا نه معافي غواړم تا نه معافي غواړم تاسو ټول نه معافي غواړم د هر څه غلط فهمۍ کې شوي ما معاف کړئ दाजी ما پتا شک کړی دی ما معاف کا दाजी ما معاف کا दाजी تاسو ما معاف کړئ تاسو ما ته ویلو کنه چې خپل سبق وایا نن نه پس به خپل سبق وایم او ان شاء الله خپل پوزیشن باندې کېږي آفرین بچې آفرین زما تانو هم دغه مې شاباش حاجم یارولا څه چې وشو هغه وشو نه به ته زړه کې څه ساتي او نه به زه زړه کې څه ساتم راغاړې وځه راغاړې نه ته به ما سره واده کله کې نیکو تا خپل شکل ته کتلي نه ولې په ما څه چل شوی دی مخوکه دې خرابه ده مخوکه دې کار نه کوي وای په دې کې د مخوکې څه کار دی مړې ته به ما سره واده کې نیکو دې شکل ته دې وګوره دې خبرې ته دې وګوره څنګه به نه کې واده به ستا هغه پلار هم کوي ما خو ستا دپاره خپل پلار خبر کړی دی ته به ما سره واده څنګه نه کې ته خو به غر یم که تا ما سره واده ونه کړو چې هر څه ته چا به څوکي ته میراث شي دې سپېږمۍ ته خو دې وګوره کږه وږه سپېږمه دې نیولې ته میراث شي نو زما سپېږمو سره څه کار دی مړې ته راته خبرې کې ته مې خبرې کوه که نو زما خو خوږه څه خو درباندې پیل دې کومه او سمې خبرې کومه نه بس څنګه به نه کې څنګه به را سره سمې خبرې نه کې او دا زیمه مولا دې غر که تاسو په دوکه کې وساتلم مولا دې غر ته دا غر که مته غزالي اے غزالي ضرورة غزالي یو ځل ما خبر وره بس یو نورم دا خبره تا ما ته دروغ ویلي دي ته دروغجن یې خدا درو ما ستا حاصلولو دپاره ویلي صرف ستا حاصلولو دپاره ستا د دې یو دروغو په ویلو څومره حالات خراب شو تا ته احساس شته غزالي ستا شرط داسې و چې بغیر د دروغو ما ته نه شوې حاصلولی زه مجبور وم زما ته ډېره زیاته خوښه وي ما ویل چې زه به دا څنګه حاصلوم الله ګواه دی چې زما په زړه کې ستا دپاره ډېر ډېر څه شته وي به همیشه همیشه دپاره خو ما معاف که خیر دی په دا یو دروغ ویلو ځکه چې زه ډېر مجبور وم I love you I love you I love you I love you too دا دروغ خو دې معاف کوم خو بیا به راته چا هم دروغ نه وي چریم نه بیا به چریم دروغ نه ویم ځکه چې مشرانو ویلي دي چې د دروغو مزې لنډ وي ګرانو قدرمنو مینوالو السلام علیکم زما د ډیرو مینوالو دا خواهش دی چې زه د فیسبوک خپل پاڼه تاسو ته څرګنده کړم www.facebook.com/ismail shahid ISMAILSHAHID स्पेस पकि ګورې نشته او رښتیا www.facebook.com/ismail shahid نه علاوه زما په فیسبوک باندې بل پیج نشته ولوی الله مسپارم خپل پامان रूहानी आमिल आबाद शाह कहते हैं दुआ तकदीर को बदल देती है। आपके हर रूहानी मसले का हल सिर्फ और सिर्फ इसमें आज़म
कलाम इलाही और इस्तिखारे के ज़रिए ही मुमकिन है। रिश्तों में रुकावट, कारोबारी बंदिश, ख़ानदानी झगड़ों से निजात, नाफरमान औलाद, सफ़र में रुकावट, बे औलादी, मुकदमा, बद तावीज़ात के असरात और काले इल्म का तोड़, इन सब का हल बज़रिए तावीज़ात और अमलियात, राजदारी और गारंटी से इंशाअल्लाह। एड्रेस हाथी चौक सदर रावलपिंडी। राब्ता नंबर 0342474948 या 033336808003। जान मोहम्मद सरहदी बेचा बेवफाई, बेचा बेरुखी, पकारुबार की रुकावट, परेशान लोगों की बीमारी, ओ कुकुर की जिंदगी, मुकदमा अदालती जंगुना, सफर की रुकावट, कोडी जादू, आरकार 100% गारंटेड दहाई मसली ना पारा पूरा इतिमाद सा तशरीफ रावड़ी मशहूर माहिर अमियात अताई सर जान मोहम्मद सरहदी फिरदौस चौक नौशो बाबा त्यार सरनीसे मेन जीटी रोड पे खबर खास। टेलीफोन नंबर 091221977, मोबाइल नंबर 0393989600। यो खबर याद पाते जुमे पौरत छुटी मशहूर माहिर अमियात अताई सर जान मोहम्मद सरहदी फिरदौस चौक नौशो बाबा त्यार सरनीसे मेन जीटी रोड पे खबर खास। मशहूर माहिर अमियात व तावीज़ात बच्चा जी बिलाल मोहम्मद तो हर किस्म अमलियात और तावीज़ात मुकम्मल गारंटी सर कौल दपारा मुंह सर राबिता होकर दफ्तर को फिर रिश्ता न मिलावे तक मीना मोहब्बत की नाकामी, कारोबार के रुकावट और बेरुनी सफर की रुकावट, दखत खावन तनियंजा इख्तिलाफात, तो औलाद न की दल, परेशान कौन की बीमारी और पूर की जंग झगड़ी, दपेरियानो असरात, जादू टोले असर या दपेरियानो असर, मसला का हर सिरी, सिर्फ सदा अलगोल दपारा मुंसरा ओ नंदरा देता होई दहर मसले हलकुल दपारा समूह पते याद साथे मशहूर और माहिर अमलियात व तावीज़ात बादशाह जी बिलाल मोहम्मद जमील प्लाजा जीटी रोड पेशावर खास। तो मजीद मालूमात दपारा सम पदी टेलीफोन नंबर बानी मुंह सर राबिता कोलिश। मशहूर रूहानी हामिल AQ अयूबी का तमाम आमिलों को चैलेंज वमीना की रुकावट और कारोबारी बंदिश तो जादू असर उनकी जंग झगड़ी सफर की परेशानी और जो पहाड़ बीमारी की मुश्किलें हर तरह मायूस जरूर रहे। हर बुध जुमरात जुम्मे को पुरानी लारी अड्डा बाबू प्लाजा फर्स्ट फ्लोर कुहाट। राब्ता नंबर 0922516300। दहारी मसले हल सेल्फ इजादा और पेशावर में हफ्ता पीर मंगल बिलोर प्लाजा पेशावर सदर 032392722224 और जनानों रफा पर्दे खास इंतजाम